ډاکټر محمد اشرف غني نن شنبه په ټویټر کې په یوې خپره شوې اعلامیه کې خپلې پخوانۍ څرګندونې تکرار کړې دي چې د ارګ د امنیتي پرسونل په ټینګار یې هیواد پرېښود څو کوڅه په کوڅه د خونړیو جنګونو مخه یې نیولې وي. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. پخوانی ولسمشر نن شنبه په څرګندونو سره لیکلي دي چې دوره د پخواني اسلافو د تراژۍ ځای سره په مشابه ډول د ثبات او ابادۍ د ټینګښت پرته ختمه شوه. زه له افغانانو بخښنه غواړم چې ومې نشو کړی دا په بل ډول پای ته ورسوم. د افغانانو خلکو په وړاندې زما تعهد هیڅکله متزلزله شوی نه دی او باقي ټول عمر کې به راته لارښود وي. غني له افغانستان نه د خپل وتلو په هکله وویل د کابل ترک کول زما لپاره سخته پرېکړه نه وه، خو باور مې درلود چې دا د ټوپکونو د خاموش ساتلو او د کابل د 6 میلیونو وګړو د ژغورنې یوازینۍ لاره ده. له کابل څخه د غني وتل په پلازمینه کې د هرج او مرج سبب شول او په زرګونو کسانو له خپل هیواد څخه د وتلو لپاره څو ورځې د کابل هوایي ډګر ته د ننوتلو په هڅه کې وو. د اشرف غني د حکومت د سقوط په تعقیب د کابل هوایي ډګر څخه د الوتکو په واسطه د سترې تخلیې چارې پیل شوې. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو کړای شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.